دا تازه زلمی محمد نصیر میرزایی دی. په کندهار کې یو محلي خبریال پاتې شوی. د دې ارماني نړۍ له ظلم او جبر کډه وکړه، خو تر شا یې داسې لوی درد او ویر پرېښود چې یوازې میرمن او کورنۍ نه، بلکې د ده دوستان او ګڼ نور خلک هم پرې سخت خواشیني دي. دی د کندهار د 11مې حوزې اړوند په عینو مینه کې اوسېده. تېره ورځ یې په خپل کور کې ځان په ډزو وژلی. چارواکي د هغه ځان وژنه د کورنیو ستونزو له امله بولي، خو خپله یې په فیسبوک پاڼې وړمه ورځ لیکلي وو چې انسانان ډاډ ته اړتیا لري، هغوی ته ډار مه ورکوئ. ښکاري چې سخت کړاو یې په زړه وو، خو له دغه غږ سره سره بیا یې هم چا لاسنیوی ونه کړ او بالاخره ځان یې وبایلود. محمد نصیر میرزایی کندهار کې له ځینو محلي رسنیو سره کار کړی وو، خو دا مهال یې دنده نه درلوده. د میرزایی د کورنۍ غړي د هغه د وژنې په اړه څه نه وایي، خو د ده نږدې دوستان وایي چې نصیر دا مهال د کار په لټه کې وو، خو کومه دنده یې نه وه موندلې. د څو میاشتې وړاندې واده کړی وو، خو متاسفانه چې د واده ژمنه یې هم ماته شوه او میرمنې ته یې تر مرګ پورې لوی درد په زړه ورکړ. خدای ترې د تل لپاره پناه شو.